دکې که څوک د ده لپاره هم خلک راټولوي چې دا اډه ورکو که ورې نه کړو، دا جزیت یې واخلو، دا په کرایه ورته ورکړو، دغه ټول خیانت د افغانستان سره او دا جنګ دلته راوستل دي. دا اډه چې په هر نامه دلته وي د جنګ ته پلمه برابرېږي، نوي ځوانان تروریزم ته وسله په لاس ورکول کیږي او مسلمانان هم په مقابل کې ورته جګیږي. نو دا د هغه خلکو کار دی چې افغانستان کې جنګ غواړي. په دغه امن چې کوم راغلی افغانستان کې دا 4-5 کاله دغه امن دوی لپاره زار قاطر ځان ته ګڼي. هغوی غواړي چې دلته جنګ وي، ناامني وي، د خلکو ذهنونه خراب وي، د خلکو ذهنیتونه خراب وي، خلک تشویش کړي، خلک مړه سي، خلک ووژل سي، ورځې 1500-1600 مړه کېدل، چاپي وي او دا وي. دا هېڅ عقل نه مني چې په هر نامه امریکایان هلته راسي، خدای ناخواسته که هغه کم کور ومني ورسره، که کم غمارت ومني، که کم وزارت ومني، هغه وزارت بني، هغه وزیر بني، هغه کور بني. افغانستان کې افغانانو د جنگ ترخې تجربې کتلې دي او څکلې دي. منګه بیا د جنگ په هېڅ نامه سره افغانستان ته راتلل نه غواړو. خو یو خبره دلته کوم، ګاونډیان د سیمې هیوادونه او خارجان د امریکا په شمول دي دا واوري چې افغانان نور خپل کور کې جنگ نه کوي. موږ ګاونډیان هم وایو چې راځي دا اډه ورکوي، هم موږ نه ورکوو. څوک چې ورکړي هغه خاین ده، هغه د افغانستان دښمن ده، هغه د اسلام دښمن ده، هغه د 40 میلیونه د افغانستان دښمن ده.